علیه السلام فرمایي کله چې راقربان رانسي د عذاب فرشته به راسي د ده سر ته به ودرېږي. اوس به وایي وایي دا فرشتې ته به یو سپین نوراني کس راسي. هغه وایي خبردار د دې ځای څه ولاړ سه دلته نسه ورته راکړی. هغه وایي څوک یې؟ وایي زه د ده لمونځ یم، انا صلاته، زه د ده لمونځ یم. پر دې لار باندې ته نسې راتللی، ځه ولاړ سه لیس من قبلي مدخل، زما د لورې نسه ورته راکړلی، عذاب نسه ورته ورشه پر بله لار ولاړ سه. وایي دا فرشته به ولاړ سه د صفا به ورته راسي. هلته به بیا یو نوراني کس ولاړ دی. هغه وایي خبردار پر دې لار نسه راکړلی، نسې ورته رانږدې کېدلی زما محبوب ته، ته څوک یې؟ وایي انا زکاته، زه د ده زکات یم، لیس لک من قبلي مدخل، زما د لورې تا ته داخله نسه راکړلی. ځه بیا به د چپې خواته ورته راسي. چپې خواته به بیا یو نوراني کس ولاړ و. ته څوک یې؟ زه د ده روژه یم، زه یې ډېر په مینه باندې نیولم، نسې راکړلی زما د خوا، ځه پر بله خوا ولاړ سه. بیا د پښو د خوا ورسره راسي، د پښو د خوا عذاب ورته وایي. بیا به دا فرشته ورته وایي یو بل کس به ورته ولاړ وي، نسې راکړلی. ته بیا څوک یې؟ زه د ده خیرات یم، زه د ده صدقه یم، زه د ده قرابت او صله رحمي یم، زه د ده ښېګڼه یم چې په دنیا کې د مسلمانانو سره کول قطعا زما د خوا نسې راکړلی. باره وایي ښه عذاب په نسم ته خو راکښېنم. وایي دی به داسې راکښېني کوي. وایي دا حالت کې به دی کې داسې وخت به وي لکه لمر چې پر لوېدو باندې دغه وخت به دی احساسوي. باره وایي هغه کس چې په تاسو کې راغلی څوک ته پېژنې؟ نبي علیه السلام ورته دی به په جواب کې ورته وایي بلې و پېژنم یې. څوک و؟ دی وایي هو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، دا زما محبوب نبي علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله راستولی و زموږ دپاره. وجاء بالبینات او واضح دلایل د قرآن په شکل کې راوړې وه. وایي واتبعنا او ما یې تابعداري وکړه او د هغه تصدیق مې وکړې. او فرشته ورته وایي و یقینا دغه رقم د هغه رقم دې وکړم، پر دغه حالات کې مړ شوم او د قیامت په ورځ به انشاءالله په دغه حالات کې راکوم. بیا به ورته وایي وګوره اخواته چې وګوره د جهنم عذاب اور وي، داسې د هندارې په شکل کې لکه موږ تاسو چې نن ټي وي ګورو. دا بعض کسان دا وایي د عذاب قبر څه شي، دا ټي وي چې ته ګورې دا په هغه وخت کې دا فلم شروع یې په هغه وخت دا الله تبارک وتعالی داسې ورته راوړي. هلته به ماران لړمان اور ووینې او خپل ځای به پکې ووینې. باره وایي ګوره دا ستا لپاره تیار سوی ځای و، که دې لږ بدبختي کړې وای د خدای امر دې نه وای منې دغه ځای ته به ځې تللی، ته به تللی. بیا به د هاخوا جنت دروازې ورته راخلاص کړي. اوهو الله دې نصیب کړي زموږ. یو نرمه هوا به وي، یو پراخ ځای به وي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي دا قبر به پراخ کې چې څومرې سترګې نظر کړي د هومرې به دا قبر ورته پراخ شي. وایي د جنت کړکۍ وایي وینې هغه ځای، هغه وایي دا ستا ځای، دا چې تا ته په دنیا کې د الله فرمانبرداري کړې وه، د خدای احکام دې منلي وه، دا ستا ځای دی. بیا به څه کوي؟ بیا به وایي د ده په بدن باندې پوست راواچوي او د ده چې کوم مثاله هغه به په جنت کې د یو مرغه په ججوري کې واچي. هلته به هغه مرغه پر درخته باندې داسې زنګېږي او دوی به خپل زندګي کې خوند کوي. دا د قبر حالات دی. واما الکافر العیاذ بالله، ټول وایاست العیاذ بالله، الله تبارک وتعالی من کفر وساتي، نعوذ بالله من کفر. کافر چې کله کښېښول سي بدرنګه فرشته به راشي راپورته کړي، هېڅ د برداشت سړی به نه د خلاصون سړی دی چې دا ویې وایي نن نه یې باسي په څو طبقه مځکه باندې نن باسي. بیا به ورته وایي هغه کس چې راجېږل شوی و تا پېژنې؟ نه ولاکه ما اورېدلي وه د ده په باره کې، نور مې نه یم خبر. هغه وایي و دغسې منحوسه یې، پر د هغه مړ شوې، د قیامت په ورځ به پر د هغه کفر راپورته کېږي. بیا به په جنت کې کړکۍ ورته خلاص او هغه ځای ویني. هغه وایي و وایي دا ستا دپاره تیار شوی وي که د خدای فرمانبرداري کړې. دی به د لاسونه مړ الله اکبر څومرې موقع د لاسه رسوله. بیا به هلته واړې اخوا ته مخ واړوه، اخوا ته چې مخ واړې بیا به د جهنم کړکۍ عذاب به وي، اور به وي، لړمان به وي، ماران به وي، سخت عذاب. الله دې موږ د جهنم د عذاب وساتي. ادنا عذاب یې دا دی، ادنا عذاب د اور چوټې به ورپه پښه شي، د اور چوټې په دماغ کې به ماغزه جوش خوري، داسې به جوش خوري. حدیث کې راځي لکه پخوا چې موږ ستاسو مندو کومې کټې وي درلودې، په دې کټوي کې چې دا پر جوش راشي څه رقم اواز کوي، دا ماغزه به یې په دا خپل دماغ کې دا رقم اواز کوي او داسې به جوش کوي. دا ادنا عذاب د جهنم دی، ادنا عذاب د جهنم دی. وساتئ د جهنم نه ځان، په خپل منځو یې وساتئ، په خپل زکاتو یې وساتئ. دا مال د خدای هغه دپاره درکړ دی، ویې شینده که نه ویې شینده، الله تبارک وتعالی به نور وکړي.